د لیکوال ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم عصمت علي اخون. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پښتو د لیک لوست دپاره یو تحریک روان دی او د پښتو لیک لوست چې دی د هغې له وده ورکول چې دي هغه ټول کار د لیکوالانو دی، ځکه لیکوالانو چې څه لیکلي هغه مونږ راوړو او تاسو ته یې ښیو. نو نن هم په هغې سلسله کې مونږ راغلي یو بټخیلي ته او د بټخیلي یو ملګری شاعر چې هغه زمونږ صحافي ملګری هم دی، د هغوی سره به د هغوی د ژوند په حواله باندې او د پښتو په حواله باندې خبرې اترې کوو. ګور صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه عصمت علي اخون صاحب. زه ستاسو شکریه ادا کوم د لیکوال د پاڼې د ټولو ملګرو چې هغوی موږ ته په خپل دغه پاڼه باندې د څه ویلو مقرره کړه. ګور صاحب زمونږ کتونکو ته به خپل پوره نوم او زده کړې یو څومره کړي دي هغه به ورته ووایئ. زما نوم ګور علي دی او ګوهر تخلص کوم. ګور علي ګوهر په نوم باندې مې په لیک په دنیا کې ملګري پیژني او تقریبا د 1980 نه د شعر او ادب سره مې واسطه وه. نو د هغې خپل د لیکلو د ما چې زما څه لیکل راځي نو د اخبار صحافت سره مې دغه واستو چې زما مضمونونه یا افسانې زما لیکل چاپ کېږي، خو هغه اخبار سره تک زما دومره شو چې اوس زما پیشه شوه. نو اوس زه د مختلفو ورځپاڼو سره مشرق سره ډان اخبار سره کارم کوم او د شعر او ادب دغه سلسله هم روانه ده. ګور صاحب تاسو لیکل په څه باندې زیات کوئ؟ غزل لیکئ، نظم لیکئ؟ نو زما خو غزل خو چې دی د ټولو شاعرانو دغه دی. زما وړمبی دغه چې و نو هغه د طنز و مزه و. طنز و مزه ما وړمبي کوله. بیا مې غزل هم وکړو، په نثر کې هم لیکم، کالم هم لیکم، مختلفو ورځپاڼو کې چاپ کېږي. چې ملګري به یې ګوري ستاسو په دغه کې په اردو کې هغه یي، ځکه چې اخبارونه اردو دي او نور زه په پښتو لکه تقریبا ټول صنفونه دي. نظم هم لیکم، غزل هم لیکم او نثر هم لیکم. څه غزل زموږ د کتونکو ته ډالۍ کوي؟ ښه جي، بس دا غزل یو به ووایم جي چې غزل دی جي چې شیخه مستی درنه جامې وویستې، شیخه مستی درنه جامې وویستې، یوې پیاله یې درنه توبې وویستې، او ځان مو ساتلی و د عشق د رنځه، ځان مې ساتلی و د عشق د رنځه، تا مې د زړه پورې تنبې وویستې، او سترګې یې ګډې وډې تورې کړلې، سترګې یې ګډې وډې تورې کړلې، لاړه د کلي نه یې خپې وویستې، او خپله خودي مې چاته نه ودروي، خپله خودي مې چاته نه ودروي، که په هر حال مې ورځې شپې وویستې، او د خپله ځانه به خبرې ګوهله، د خپله ځانه به خبرې ګوهله، که مونږ یو تر بله خولې وویستې، او خپله پښتو چې درنه هېره نه شي، خپله پښتو چې درنه هېره نه شي، په بل وطن کې دې مودې وویستې، او په ګوهر اور د مینې ولګېدو، په ګوهر اور د مینې ولګېدو، د خپل زړګي نه یې لمبې وویستې. ډېر ښه ګور صاحب. ګور صاحب د پښتو د لیک لوست په حواله به تاسو له راځو، صحافي هم یئ، د صحافت د شعبې سره تعلق ساتئ او ستاسو سره لویه علاقه هم ده. نو زموږ شاعران ادیبان اکثر دا ګیله کوي چې یاره موږ کتاب چاپ کو نو هغه بیا یا په دکان کې پروت وي یا په لایبرري کې پروت وي یا په المارۍ کې یو ګوټ ته پروت وي، څوک یې ګوري نه. وجه څه کیدی شي؟ نو دا خو ډېر تاسو ښه صحیح خبره وکړه. یو خو لکه د ټولو نه وړمبی خبر دا ده زموږ لیکوالو ده چې مونږ له 2 میاشتې او 6 میاشتې او یا کال چې دی نو مونږ شاعري کړې نه یو، بیا یکدم کتاب چې دی نو مارکیټ ته راوباسو. نو د هغې دپاره چې دی نو یوازې دا نه ده چې تا شعر ولیکو کتاب دې چاپ کو، پکار دا چې په دې حواله باندې ستا څه نه څه پېژندګلوي، ستا څه نه څه لکه مخکې تګ راتګې رابطې زګونو ته تلل راتللي، ځکه چې مارکیټ ته څوک ورځي کتاب سټال ته ورځي نو هغه د پېژندلي کس چې دی نو هغه کتاب اخلي. نو دا یو دغه دی چې یاره زه شاعران په دې لږ وخت کې زما په خیال په دې 13 کاله کې څومره ډېر کتابونه چې چاپ شو ډېره ښه خبره ده. خو که فرض که دغه کسان ډېره زیاته لکه تادي کوي، که دوی لږ شانتې دغه کولی، اوس د ساحل صاحب کتاب که فرض که ته وګورئ، که د باسین صاحب کتاب وګورئ، که د شاکر صاحب کتاب وګورئ، د انیب قیس صاحب کتاب وګورئ، یا داسې نور کوم چې نوموړي لیکوال دي، نو هغه که فرض که هغوی به خلک هغه به خامخا خلک اخلي، په سټال باندې به اخلي. خو چې تاله کال شوی نه دی، شعر او شاعري دې دومره کړې نه ده، ستا نوم له 2 کسان پیژني نه، نو او ته کتاب یکدم چاپ کړې، نو د هغې خو ښکاره خبره ده چې دا به خلک به یې نه ګوري، په سټالونو به پروت یا به په المارو کې پروت. نو پکار دا دی زموږ لیکوالو چې دوی د کتاب چاپ کولو په ځای باندې مطالعه له زیات لکه دغه ورکي دغه پروګرامونه اټینډ کوي او په داسې قسمه دغه کې سرګرمو کې راځي. نو چې کله زمونږ که تاسو وګورئ زمونږ په الکترونیک میډیا باندې یا په پرنټ میډیا باندې څومره کالم نګار دي، څومره اینکر پرسنز دي، نو د هر یو سره خپل خپل ویورز دي.
چې د سړي څومره ویورس یې وایي نو هغومره د هغه ته لکه به هم به هلته به تنخواه به یې وایي د ټي وي والا نه الکترانیک میډیا نه یا فرض که دغه کوي د لیکوال کالم لیکي جاوید چودري وګوره حسن نثار وګوره یا کم چې نوموړي لیکوال دي که نه نو د دوی هغومره تنخواګانې هم سیوا دي دومره لیکوال هم د دوی سیوا دي نو اول به دې ځان له لیکوال کتونکي پیدا کوي پکار چې دی اورېدونکي او لوستونکي ځانه پیدا کړي که دی بیا کتاب چاپ کړي نو زما په خیال 1500 زر کتابونه واړو په دې پښتنو باندې به دې ټوله پښتونخوا کې ډېر کم دي نو زما ټولو شاعرانو ته ادیبانو دا خواست دی چې په کتاب باندې دومره ډېره تعدي نه کوي که چېرته ول څوک دا مشوره ورکوي چې لږ صبر وکړه نو پکار دی چې دی لکه د صرف پکې مصنفینو په نوم کې د شاملېدو په ځای باندې دی د زده کړې دغه وکړي او دی ځان له خلک کتونکي او اورېدونکي پیدا کړي ډېره ښه خبره ده ګوهر صاحب ښه خبره ده ستاسو دا کومه چې لیکوال له پکار ده چې هغه راشي اول خپل دغه وکړي ځان له کتونکي اورېدونکي چې دي یا لوستونکي وګوري او بیا هغه کتاب چاپ کړي خو زلمو شاعرانو کې ډېر ښه شاعران دي دغو کتابونه هم چاپ دي خو ګیله دا کوي چې موږ ته اخواته حوصله افزایي نه میلاویږي د مشرانو د طرف نه نو دا زلمي شاعران داسې څه وکړي چې د مشران زموږ کم لیکوالان شاعران دي هغو ورته اصلاح ورله وکړي او لار ورته وښیي او مخکې پې هغو لاړ شي نه زما په خیال خو دای خبرې سره زه اتفاق نه لرم ځکه چې څومره شاعران زه پیژنم نو هغوی له چې څوک هم لکه په دې مشاعرو کې مختلف پروګرامونو کې که ډېر یو نوی شاعر لکه وړمبی کلام وایي او په هغې کې لکه ښه شعر هغه ووایي نو شاعران چې دي هغه ول ښه د زړه د اخلاصه داد ورکوي هغه د هغوی حوصله افزایي کوي خو صرف دې په دغه یو پورې ځان نه محدودوي چېرې ما له حوصله افزایي رانه کړه لکه څنګه چې په نورو فیلډونو کې خلک ځي لکه شاګردي کوي د خلکو سره زده کړه کوي د خلکو دغه نو داسې پکار دا ده چې دی هم لکه هغه لاړ شي او دغه استادانو ته کښېني خپل تنقیدي دغه ته خپل کلامونه پیش کړي نو زما په خیال چې داسې خو شومتوب په شاعرانو کې نشته او نو که دوی دغه کوي نو دا ګیله به بې ځایه وي مننه جي خو د لیکوال کتونکو ته به د پښتو د لیک لوست په حواله باندې څه پیغام ورکوئ ځکه زموږ نوی نسل چې دی نو هغه د پښتو ژبې نه ډېر لرې پاتې دی هغو ته په سکول کالج کې د پښتو ژبې لیکل الوستل هغه نه ښوی کېږي نو کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ نو بس زما خو پښتنو ته دا خواست دی دا پیغام دی چې نورې ژبې هم لکه یو ژبې سره لکه زموږ اختلاف نشته انګریزي به زده کول پکار دي اردو مې زده کول پکار دي په کومه ژبه کې چې سړی څومره دغه کېږي خو خپله ژبه چې دي نو هغه پرېښودل نه دي پکار دی چې کم از کم لکه نن سبا به زموږ دپاره دا ډېره د ټولو نه یو غټه لطیفه وي چې یو انګریز راغی چا ورته په انګریزۍ کې یو خط وښو چېرې دا راته پړاو کوو انګریز وایي چېرې دا مال انګریزي نه راځي نو مونږ به د خندا نه شنه وي او خلکو ته به یې وایو خو مونږ روزانه چې دی په سوونو داسې پښتانه یو چې مونږ له د پښتو لیکل ورکوو او هغه وایي یاره ماله پښتو نه راځي دا ډېره د افسوس خبره ده پکار دی چې مونږ د خپلې ژبې او د خپل کلچر چې دی نو د دې مونږ باندې چې کوم حق دی مونږ هغه ادا کړو نو پکار دی زما اوریدونکو ته کتونکو ته چې هغوی خپله دغه ذمهواري هم ترسره کړي مننه ډېره زیاته مهرباني کتونکو د ګوهر صاحب خبرې تاسو واورېدلې هم دغه یوه خبره ده د پښتو د لیک لوست او د هغې دپاره تحریک دی نو یوازې د ګوهر صاحب یا زمونږ دا پکار ده چې مونږ ټول ملاتړ وکړو او د پښتو لیک لوست چې دی هغې له وده ورکړو چې کم از کم مونږ له خو هغه لیکل هغه لوستل راځي دیو خبره د انګریز هغه وکړله چې هغه له انګریزي نه ورځي نو خلک به پورې خندا کوي نو مونږ خو که کینو او څوک راته پښتو وښیي چې یاره دا وګورئ دا یې څه لیکلي دي نو زما یقین نه کېږي که مونږ له هغه راشي مونږ به د چا نه تپوس کوو چې دی په پښتو کې څه لیکلي دي نو پکار ده چې مونږ پښتو ژبې له وده ورکړو په خپله باندې لیکل او لوستل دواړه مونږ له راځي کم از کم دا لوستل خو یې مونږ له راځي تر بل پروګرامه پورې اجازت غواړم د الله په امان